په مجموع کې که چېرته موږ وګورو دغه مسایل چې د حکومتونو ترمنځ د تاوتریخوالي سبب ګرځي دا په مرور د زمان حل کیږي ولې دفعتا زه فکر نه کوم چې نړیوال د امارت اسلامي په اړه باندې داسې یو لوی تصمیم ګیري وکړي چې هم دوی ته کرسۍ په نړیواله سطحه ورکړي هم هغه پیسې چې په نړیواله هغه کې فري سوي هغه هم دوی ته ورکړي په نړیوالو هیوادونو کې نمایندګي هم ولې دا د شرطونو پر اساس او شرایطو ته په کتو داسې یو لوی خو مهمه خبره چې ده چې امارت اسلامي دوه کړنې باید وکړي یو د ملت د وحدت لپاره د ملت د انسجام او د یووالي لپاره د اسلامي نظام د چتر لاندې یو مسله دوام د نظام تداوم د نظام استمرار له ټولو نه مهمه ده که چیرته دا نظام تداوم پیدا کوي استمرار پیدا کوي دا ومنئ چې ټوله دنیا به له امارت اسلامي سره رسمي اړیکې پیلوي او څه غوښتنې چې د اسلامي امارت دي هغه به ټوله دنیا مني درست جنبندی کو حل لار څه ده څه باید ترسره شي چې نور هم د اسلامي امارت سره د نړۍ تعامل ډیر شي په مجموع کې ګوري حل لار دا ده چې موږ نړیوال په رسمیت وپېژنې موږ ستونزې نه حل کړي ولې د ستونزو کچه راټیټېږي تاسو فکر وکړئ څو چې موږ په خپل عقایدو پر اساس داسې یو لویه اصولنامه یا ستراتیژي هم اقتصاد لپاره هم د صنعت لپاره هم د تجارت لپاره هم د سیاست لپاره هم له ملت د یووالي د اتحاد لپاره رامنځته نه کړو او د خپل د عقایدو پر اساس ټول هغه منظمه نه کړو زه فکر ته کوم 20 کاله موږ په رسمیت ولې جګړه وه ولې اقتصادي ستونزې پاکستان په رسمیت پېژني ولې اقتصادي ستونزې لري ایران په رسمیت پېژني ولې پیسې صفر ته هغه ارزښت یې له لاسه ورکړ یعنې نړیوال پېژندن زموږ مشکل نه حل کوي بلکې د مشکلاتو د کچې د ټیټېدا سبب کېدی شي